افغانستان د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو ټولنه پر افغان حکومت په نیوکې سره وايي د تعلیمي بنسټونو نه بیا پرانیستنه یو اړخیزه او بې ګټې پریکړه ده. دغه ټولنه وايي د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې کمیټې نورو ادارو او سکتورونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، خو په لوی لاس یې زده کوونکي له زده کړو لرې ساتلي. دې سره ښوونکي وزګار پاتې دي او ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. دغه ټولنه استدلال کوي عمومي قرنطین مات شوی، نورې ادارې او سکتورونه فعالیت کوي، یوازې د تعلیمي بنسټونو نه بیا پرانیستنه د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته نشي کولی. نږدې 4 میاشتې کېږي په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پاتې دي. افغان حکومت وايي کورونا ویروس اوس هم جدي ګواښ دی او نشي کولی د زده کوونکو او محصلینو ژوند له دې ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه چې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د زده کوونکو شمېر ډیر وي، هلته ټولنیز واټن او نور سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي. په لومړیو کې خلکو په خپل سر قرنطین مات کړل او بیا وروسته افغان حکومت ادارو او سکتورونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړه، خو په بیلابیلو کاري شفتونو کې یوازې د تعلیمي بنسټونو بیا پرانیستنه د راتلونکي 10 میاشتې تر 15مې نیټې پورې وځنډاوه. تر دې دمه په افغانستان کې زده کړې په آنلاین بڼه دي، خو ډېر محدود دي. برېښنا او قوي انټرنیټ ته د ټولو نه لاسرسی په دې هیواد کې آنلاین زده کړې یوه ناکامه تجربه ثابته کړې ده. شازیه حیا، BBC کابل.